الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت فرحم وكرم سرا من دا امام بخاري رحمه الله دا مبارك كتابنا دا كتاب الرقاق شرح او وضاحت اغا پورا کړو. دا غینه بعد بیا ما سوچ کو چې کومه موضوع باندې خبر وشي او په کومه سلسله کې بیانونه او درسونه وشي، خو داسې سلسله داسې موضوع چې د مسلمانانو ته فایده ورکړي او د دوی په ایمان کې ترقي راشي. مقصد ټول د اول نه د اخره پورې د الف نه د یا پورې د دین د بیانولو هغه دا دی چې ایمان کې ترقي راشي. او دا درته ووایم چې که ستا دلته د ناستې سره په ایمان کې ترقي نه راځي او نه ستا په علم کې ترقي راځي، نه ته په دیندارۍ کې مخکې ځې، نو بیا دا ته د تاوان په لار روانې. ځکه چې یو سړی قرآن او حدیث اوري او دین اوري او د الله او د الله د پیغمبر خبرې اوري او د ده په دیندارۍ کې ترقي نه راځي، نو خو ده کې کمی دی. اوس څوک داسې خو نشي ویلی چې کمی به په قرآن او په حدیث کې چې په ما یې اثر ونه کړو، دې څوک ویلی شي؟ اوس یو سړی راشي دا ووایي چې یاره زموږ خو ایمانونو کې د سره نه ترقي راځي، نه ایمانونه زیاتېږي، نه به دیندارۍ کې ډېرېږو، دا به جو بیا به د قرآن او حدیث کې څه چلي والعیاذ بالله. کمی به په هغې کې نه، کمی په تا کې دی. قرآن او حدیث خو هغه خبرې دي چې هغې په کافرانو باندې اثر کړی دی، په مشرکانو باندې اثر کړی دی، ایمانونه یې راوړي او داسې زړونه پرې نرم شوي دي لکه د ګټې نه زیات سخت د وسپنې په شان زړونه پرې الله نرم کړي دي. خو چې په تا اثر نه کوي او ترقي تا کې نه راځي، نو دا خو به تا کې مشکل دی، چل دی تا کې. الله سبحانه وتعالی خو قرآن کې دا د مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی چې کله دوی زما خبرې اوري نو د دوی ایمانونه ډېرېږي، د دوی ایمان کې ترقي راځي. دغه شان حدیثونو کې هم دا خبره. نو چې کله د دې قسمه مجالسو سره ستاسو په ایمان کې ترقي نه راتله او په دیندارۍ کې، نو بیا د خپل ځان مراجعه وکړئ، خپل ځان نه تپوس وکړئ چې تا کې څه چل اخر چې ته اورې خبره خو ایمان کې د ترقي نه راځي، هغه کمی بیا د ځان نه لرې کړه. نو ځکه زما همیشه هدف دی چې داسې قسمه موضوع هغه وټاکلی شي چې د هغې سره زموږ په ایمانونو کې ترقي راشي او موږ د الله په هغه بندګانو کې شمار شو کوم بندګان چې د الله رب العزت خوښ دي او هغه ته محبوب دي. هر مسلمان چې د اسلام دعوه کوي او هر مؤمن چې د ایمان دعوه کوي، د هغه دا کوشش چې زمانه مثالي مؤمن جوړ شي. که چېرته زړه کې ایماني، زه خبر د هغه چا کوم چې زړه کې ایماني مؤمني، د ده کوشش دی چې د ده نه الله رب العزت مثالي مؤمن جوړ کړي. مثالي څه ته وایي؟ کیدای شي بل خلکو دپاره نمونه جوړه شي، کیدای شي دغه مطلب یې شو. بل څه؟ دا خو بیان شو. مثالي مؤمن دغه دوه درې خبرې چې کوم د ملګرو ذکر کړه او دغه شان چې د ده نه قیمتي
او اعلی ترین مؤمن جوړ شي. ولې یو سړی دا کوشش کوي چې زما نه اوچت مسلمان جوړ شي؟ د دې دپاره کوي چې الله نه ناراضي شي، او د دې دپاره کوي چې جنت وګټي او په جهنم باندې حرام شي. دې دپاره دا ټول کوشش کوي. د مؤمن دا کوششونه ګوره دې دپاره نه چې خلک زما صفت وکړي، یا پې ماته دنیا میلاو شي، یا ماته شهرت میلاو شي. نه، د هغه دا ټول کوشش دې دپاره وي چې الله سبحانه وتعالی زما نه راضي شي. ته د هغه وخته پورې مثالي مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې تا د قرآن او د حدیث مطالعه نه کړي، تا بې ځان نه پوه کړی. ځکه چې د دغه مثالي مؤمنانو صفت الله په قرآن کې بیان کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې بیان کړی. اوس که ته دا وایې چې زه به کور کې صرف د پلار نه تپوس وکړم یا د کاکا نه او د ماما نه، هغه به راته ووایي. نه، دې دپاره به ته لازم واپس کېږي قرآن او حدیث ته. قرآن او حدیث به ولټې، چې دې ولټول یا د داسې عالم سره به کښېني چې هغه په قرآن او حدیث باندې پوه وي او هغه تا ته بیان کړي چې هغه اوچت مؤمن څوک دی. الله وایي دا دی، دا صفت په مؤمن کې، دا صفت په مؤمن، دا خوی په مؤمن کې، دا خوی په مؤمن کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه راواله، هغه وایي مؤمن خوی دی، د مؤمن خوی دی. ته به اوس کوشش کوې چې دا خویونه په ځان کې راولي. ولې؟ دومره اوږده قصه مې وکړه. دا خویونه ته په ځان کې ولې راولي؟ نه، چې مثالي مؤمن دنه جوړ شي. ته به دا خویونه په ځان کې راولي چې تا نه اعلی ترین مؤمن جوړ شي چې الله ته نږدې. ته به د ځان نه بد خویونه لرې کې، اوچت خویونه به په ځان کې راولي چې تا نه مثالي مسلمان جوړ شي. هغه مسلمان، هغه مؤمن چې څنګه الله غواړي او څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غواړي، هغه شان به د ځان نه جوړ کړي. لکه څنګه چې دنیا پرست کوشش دا کوي چې هر هغه صفت، هر هغه خوی، هر هغه کار وکړي چې په کمې باندې دوی ته په دنیا کې ترقي میلاویږي، او کمی د ځان نه لرې کوي او کیني د دې تجربه کارو خلکو سره چې د چا په دنیا کې د نه زیاده تجربه وي. ښه دا کار به څنګه وي، دا به څنګه وي، دې کې زموږ څه غلطي ده، هغه ورته دا داسې دا داسې دا دغه. نو دې کوشش کوي چې د هر څه په ځان کې راولي چې دی په دنیا کې ترقي وکړي. دا شی یو سړی کوشش کوي چې زما نه مثالي خاوند جوړ شي، زه ښه خاوند جوړ شم، دی د ښه خاوند صفات په ځان کې راولي. زنانه کوشش کوي چې د ښه ښځې صفات په ځان کې راولي، چې خاوند یې صفت وکړي. یو پلار کوشش کوي چې زه د بچو دپاره ښه پلار جوړ شم، یو دوست ښه دوست جوړ شي. او داسې بیا زه مسلمان مؤمن هغه په دې کوشش کوي چې الله زما نه بهترین او اعلی مسلمان او مؤمن جوړ کړي، د دې دپاره چې الله رانه راضي شي، د دې دپاره چې زه د جنت وګټم، د دې دپاره چې د جهنم نه ځان لرې کړم. نو بیا مې زړه ته دا سوچ راغی چې کله د هر مؤمن دا سوچي چې زما نه اوچت مؤمن جوړ شي، نو راشه قرآن او حدیث لټو او ګورو په دې کې چې هغه کوم خویونه الله د مؤمن ذکر کړي دي او کوم خویونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مبارکو حدیثونو کې ذکر کړي دي. د اورېدو دپاره، ځان کې راوستو دپاره. او بیا یې درته وایم، بیا درته وایم څنګه چې مې په اول کې وویل، که ستا په ایمان کې ترقي نه راځي، ستا په عمل کې ترقي نه راځي، ستا په دیندارۍ کې ترقي نه راځي، لږ بیا ځان سره کښېنه او خپل ځان وګورئ تا کې څه چل دی چې ته په دیندارۍ کې مخکې نه ځې. لازم به د پکې څه چلي. الله چا سره ظلم نه کړي، الله چا سره ظلم نه کړي. دا کېدی نشي، کېدی نشي. دا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تر دې چې اوښ د ستنې په سوري کې ننوځي او اوښ د ستنې په سوري کې چېرته نشي ننوتی چې یو مسلمان دی د دیندارۍ کوشش کوي، برابر اخلاص هر څه برابري د پیغمبر په طریقه او الله یې دله ترقي نه ورکوي. دا نشي کېدی، دا کېدی نشي. دا خو بیا والعیاذ بالله الله ظلم کوي چې یو سړی کوشش کوي او محنت کوي او اخلاص او ایمان او تقوا او د پیغمبر تابعداري او دی په دیندارۍ کې مخکې نه ځي. نه، چې مخکې نه تو د کې لازم شي چلی.
هغه سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې ذکر کړی دی چې د جنتیانو کارونه کول تر دې چې د هغه او د جهنم د جنت په منځ کې یو لیش پاتې شو، یو لیش، یعنې د جنت دروازې ته څومره رسېدلی دی. د هغه ځینې د ده مخ الله راوړو جهنم ته ورګزار کړو. یعنې سوچ وکړئ چې سړی جنت دروازې ته رسېدلی دی، یو لیش فاصله پاتې ده، او رب العالمین بیا راړی او جهنم ته ګزاري. الله چا سره ظلم خو نه کوي. نو ځکه حدیث کې ورسره دا الفاظ راغلي دي چې دا سړی د جنتیانو کارونه کوي فیما یبدو للناس، خلکو ته د جنتیانو کارونه ښکاري. څه مطلب ده خلکو ته ښکاري؟ نه 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 نه، خلکو ته ښکاري. داسې نه دي ویلي چې خلکو ته یې ښیي، دی ویلي چې خلکو ته یې ښیي، خلکو ته ښکاري چې دا سړی دیندار دی. معنی دا ده چې د ده په زړه کې نور څه دي، څه بیماري پکې شته چې د هغې نه خلک نه دي خبر. د هغه بیمارۍ نه خلک نه دي خبر، هغه بیمارۍ نه عرش والا خبر دی، ځکه خو د جنت د دروازې نه جهنم ته واپس کړو. په ځان یېرېدل پکار دي چې کله دې په دین کې ترقي نه راتله دا معمولي خبره مه ګڼه. او د دنیا پرست زه اکثر د دنیا دا مثالونه په دې در کوم ځکه چې تاسو ډېر اورېدلي دي او کیدای شي بیانوي یې یو بل ته. اخر وایي څه چل دی چې پلانې مسافري کې او تم کې او تاسو پیسې نشئ ګټلی، هغې ګټي او ته یې نشي ګټلی. اخر څه چل دی؟ زه تا ته دغه نه یم، زه دغه کیسو کې نه یم، زه تا ته دا یم اخر څه چل دی چې ته په دیندارۍ کې مخکې نه ځې. حالانکه قرآن هم بیانېږي، حدیث هم بیانېږي، خواضح بیانېږي، بیا څه چل دی چې ته مخکې نه ځې؟ هغه چل بیا ولټوه او د ځان نه یې لرې کړه. دا خویونه به موږ بیانوو انشاءالله، د خون اخیستو دپاره نه، دا زه بیانوم دې دپاره چې اول زه په ځان کې راولم بیا تاسو په ځان کې راولئ. دا زه دې دپاره بیانوم چې زما غاړه ازادي شي، قیامت پر ورځ الله ته ووایم چې یا الله ستا بندګانو ته ګوره ما هغه خویونه بیان کړي وو د مؤمنانو، کوم چې تا بیان کړي وو، کوم چې ستا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي. دا زه دې دپاره بیانوم چې زموږ دا مسلمانان خصوصا پښتانه دوی له الله ترقي ورکړي په دین کې او په ایمان کې او الله ته نږدې شي. نو کوشش به کوو چې څومره بیان شو، دا به یو سلسله انشاءالله مبارکه، او د هر یو خوی سره د هر یو صفت سره به ودرېږو او د هغې سره به سوچ کوو، د هغې سره به ښه په تفصیل سره خبره کوو چې موږ پوه شو چې دا خوی څنګه دی. که ته ورته خوی او که ته ورته صفات، خو دا صفت دا د عربۍ ټکی دی، پښتو کې ورته خوی ویلی کېږي، یعنی پلاني کې ښه صفات دي، نو پښتو کې پلاني کې ښه خویونه دي. نو انشاءالله د دې مبارکې سلسلې نوم به وي د مؤمن بنده خویونه په قرآن او په حدیث کې. اولنی خوی چې هغه د یو مؤمن بنده هغه خوی دی چې هغې ذکر الله قرآن کې کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې کړی دی. په غیبو باندې ایمان، لکه اوس یو سړی وایي چې دا اول نه ته دا ولې نه وایي چې دی به ایمان به وي. زه دا خوی ولې نه ذکر کوم دا اول نه چې مؤمن بنده کې به ایمان وي. تاسو ته نه، ما د غیبو تپوس نه دی کړی، زه د مؤمن بنده خویونه بیانوم. اولنی خوی دا نه و پکار چې ما ویلی وی چې ده کې ایماني، نه و پکار چې ما ویلی وی. بارک الله فیک وزادک الله علما، چې مؤمن دی خو ایمان پکې شتي که نه، دا خویونه خو زه د مؤمن بیانوم. نو بیا دې تفصیل ته پکې ضرورت نشته چې زه چې مؤمن یعنې ده کې به ایمان او چې ایمان پکې دی خو مؤمن دی، او چې الله یې ذکر په قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې کړی ده، خو ایمان ورسره شتي که نه، که نه شتي ورسره ایمان. د ایمان مسله واضح ده چې دی به مؤمن. ایمان څه ته تاسو ته معلومه ده. ایمان کې یو غټه مسله چې د ایمان سره تعلق ساتي هغه ایمان په غیبو باندې.
د ټولو نه یعنی لوی سبب او وجه د خوشحالۍ د حاصلولو، لکه نن سبا هر سړی د کوشش کوي چې ما ته ژوند کې سکون او خوشحالي میلاو شي او د زړه مې په ارام شي. د زړه د خوشحالولو او چې دا په ارام شي، په سکون شي، لویه لار د ټولو نه لویه لار هغه په الله رب العزت باندې ایمان راوړی دي او هغه ته غاړه یې ښودې دي. هم د دقه ایمان یوه برخه هغه په غیبو باندې ایمان دي او دې ته ډېر لوی ضرورت دی. هر مؤمنو ته ضرورت لري تر دې چې دا د ایمان یو رکن دی، په غیبو باندې ایمان. په غیبو باندې ایمان دې باره کې الله سبحانه وتعالی زول د دلیل د قرآن او د حدیث نه ذکر کوم، بیا مخکې ځو انشاءالله. الله سبحانه وتعالی سوره بقره چې کله شروع کړه، الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، دی کتاب کې شک نشتی، دا کتاب هدایت ته د متقینو لپاره، یعنی د مؤمنانو لپاره. متقی به لازم مؤمنی، شک پکې دی. بعضو خبرو کې تاسو شک وکړئ ماله به افسوس راشي. متقی به لازم مؤمنی، او متقی به لازم مؤمنی که نه؟ داسې تقوادار هم چېرته لیدلی چې په الله ایمان نه وي، نو بیا غلي کېناستو ته څه ضرورت دی؟ متقی به لازم صحیح مؤمن به او هر مؤمن متقی نه. دلته اوس ویلی شي چې نه، ځکه چې تقوا ځان له عبادت دی، خو هر متقی به مؤمنی. هر متقی به مؤمنی، دې کې سوچ ته څه ضرورت دی؟ ځکه بیا به راته هغه متقي ښایي چې مؤمن نه وي، هغه تقوادار به راته بیا ښایي چې د الله نه یېرېږي خو په الله ایمان نشته. داسې کېدی شي چېرته؟ نشي کېدی. نو چې متقي دی مؤمن دی. الله وایي دې کتاب کې هدایت دی د تقوادارو دپاره. دا څوک دي؟ الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان چې ایمان لري په غیبو باندې. اولنی صفت رب العزت دا د مؤمنانو ذکر کړی، الذین یؤمنون بالغیب. ګوره هغه عملی عبادات چې کوم دي، عملی یعنی موږ یې کوو ظاهره کې. ایمان بالغیب دا خو پټ دی، دننه دی که نه ښکاري؟ ستا په غیبو ایمان دی ښکاري موږ ته؟ زما د ایمان تاسو ته ښکاري؟ نه ښکاري. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مؤمنان هغه دي چې په غیبو ایمان دی، د مانځه پابندي کوي، د الله په لار کې مال لګوي. دا مونځ وروسته ذکر کړی، د الله په لار کې مال لګول وروسته ذکر کړي، مخکې په غیبو باندې ایمان ذکر کړی، ځکه چې دا بنیاد دی. نو چې دا بنیاد په چا کې نه وي، که ډېر ظاهري اعمال کې، هغه ته الله نه قبلوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، ابو هريره رضی الله عنه وی چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم ای العمل افضل. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا دا تپوس وکړو چې کوم عمل په اعمالو کې ډېر غوره دی؟ هغه ورته ایمان بالله ورسوله، په الله باندې ایمان او په پیغمبر باندې ایمان، دا په اعمالو کې بهترین او اوچت عمل دی. د دې نه بل اوچت عمل شته؟ نشته. قیل ثم ماذا؟ وی یا رسول الله بیا وی الجهاد فی سبیل الله، د الله په لار کې جهاد کول دا په دې پسې غوره عمل دی. قیل ثم ماذا؟ بیا وی حج مبرور، هغه حج چې د پیغمبر په طریقې. دې کې د غیبو تذکره کوم ذکر دی چې ما دا حدیث وي؟ په الله او په رسول باندې ایمان، په دې کې په غیبو باندې ایمان راغی او راغی چې په الله ایمان ساتي، په غیبو به ساتي. څنګه؟ الله موږ نه دی لیدلی، بارک الله فیکم. موږ رب العزت خو نه دی لیدلی په خپلو سترګو کې، نه دی دنیا کې څوک لیدی شي، خو زموږ په ایمان دی، ولله الحمد. په غیبو باندې ایمان دا د مؤمن لوی شان دی چې دی به په غیبو باندې ایمان ساتي. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو بل ذکر صفت کړی. الله سوی ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
کم خلق چې یریږي د الله نه په غیبو یعنی په حال د نه لیدو کې یریږي د خپل رب نه د دوی دپاره لوی اجر دی او بخانه ده ایمان بالغیب په غیبو باندې ایمان دا د پیغمبرانو شانوم دی او د عام مؤمنانو شانوم دی الله د پیغمبر مبارک وی او د مؤمنانو مبارک سوره بقره کې آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ایمان راوړی دی پیغمبر او مؤمنانو په هغه څه چې الله طرف نه نازل شوي او په ملایکو باندې په کتابونو باندې په پیغمبرانو باندې نو پیغمبر په غیب باندې ایمان شو که نه شو په غیب باندې ایمان شو دغه شان د مؤمنانو په ټولو په غیب باندې ایمان دی دا غیب وایي څه ته دې باره کې خبره کوو زه ورته مختصر دا خبره واضح کوم چې ستاسو ذهن کې کښېني دا خو واضح ده چې غیب په عربۍ کې که لغت له راشو نو مطلب هغه شی چې ستا نه غایب دی هغه شی چې ستا د نظرونو نه غیب دی ته یې نشي محسوسولی په دې خپلو حواسو باندې حواس څه دي یعنې د سترګې پوزه خوله یعنې ژبه غوږ په دې ته نشي محسوسولی دې ته څه ویلی کېږي دې ته غیب ویلی کېږي نو شریعت کې غیب څه ته وایي الله باندې ایمان الله موږ نه دی لیدلی خو زموږ پې څه دی ایمان دی د الله رب العزت صفات د هغه شان د هغه ذات موږ یې د کیفیت نه نه یو خبر خو زموږ پې څه دی ایمان دی د ایمان په غیبو دی که ښه تقدیر باندې ایمان په غیبو نه دی په غیبو دی حشر الله ته ودرېده د قیامت په ورځ چې بیا څه کېږي هغه ټول په غیبو کې دننه راځي پول صراط جنت جهنم عملنامې تقسیمېدل د تلې لګېده دا ټول په څه کې راځي غیبو کې راځي قبر کې دننه برزخ هلته حساب کتاب سوال جواب د مړي راپاڅېدل بیا د جواب دپاره او بیا سجین ته روح تله یا بره علیین ته تله دا ټول په غیبو کې راځي یا هغه خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کړي د پخوانو امتونو دې ته غیب ماضي وایي غیب ماضي څه مطلب د ماضي هغه خبره چې زموږ نه غایبه ده یا الله سبحانه وتعالی کړي لکه الله سبحانه وتعالی موږ ته خبر د عادیانو را کړی یا سمودیانو یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی د نور داسې امتونو یا مستقبل کې موږ له څه خبر را کړی دا ټول په غیبو کې دننه راځي ټول په غیبو کې دننه راځي زموږ کار څه دی دې ته غاړه ایښوده غیبو ته غاړه ایښوده او دا ناشنا ایمان دی الله دې به موږ مضبوط ساتي او الله دې ډېر کړي چې یو سړی غاړه کېږدي د الله خبرې ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې ته او چون چرا ونه کړي څنګه او منګه او ولې دا څنګه ولې دا سړی هله کولی شي چې کله د علم د زیاتولو دپاره تپوس کوي شک یې نه وي ځان پوه کوي او یو سړی دا په باب د شک کې دا تپوس کوي څنګه زه درته دا فایده ذکر کړم څومره ګمراه فرقې چې دنیا کې تیرې شوي دي او دی او یي به د دې ټولو بنیاد د ګمراهۍ شروع شوی دی د عقیدې په باب کې له دې ځینه چې دوی غیبو ته غاړه نه دی ایښودی او عقل یې په مقابله د غیبو کې استعمال کړی دی د دې ځینه د ګمراهۍ اسباب شروع کېږي څومره خلک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې اعتراض کوي پخواني وسني او را روان وخت کې یا د سلفو په لار باندې اعتراض کوي چې کوم مشران تیر شوي د دین د هغه ټولو سره یوه خبره ده چې څنګه عقل هغوی استعمالی د غیبو په مقابله کې عقل استعمالی د وحي په مقابله کې
عقل استعمالی د نصوص په مقابله کې، د قرآن او حدیث په مقابله کې، او چا چې عقل استعمال کو د غیب په مقابله کې، قرآن او حدیث په مقابله کې، د پیغمبر د حدیثونو په مقابله کې، دا د لزل لیکل در کوم لیکل دا سړی 100% نه دی، په 100 کې 200% ګمراه دی. عقل خلق دې دپاره استعمالي چې په دین کې ترقي وشي، عقل دې دپاره نه استعمالي چې د دین سره مقابله وکړي. او الحمدلله صحیح عقل د صحیح دین موافق، لکه ولله الحمد، الله دې زموږ د ایمان ښه ډېر کړي او الله دې به موږ د مرګه پورې ساتي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي دي چې الله به دا مخلوق بیا راپسې حساب کتاب وکوي، نه مخکې الله موږ ته ویلي. تاسو ټول به الله ته راجمع کېږي، الله وایي او زه به بیا راپاسم ورب الکعبه، که ضرب برابر زموږ په زړه کې راځي چې څنګه، ځکه چې زموږ په دې خپل رب باندې د ایمان دی چې هغه زموږ خالق دی، موږ یې پیدا کړي، چې موږ یې پیدا کړي و هغه رب ته به دویم پر راپاسول څه کم ګران کار دی. یا لکه اوس قرآن کې هم دی او حدیث کې هم دي چې قیامت په ورځ به لاسونه خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، سترګې به خبرې کوي، ژبه به پخپله لګیایي. دا زموږ زړه کې نه راځي چې څنګه، زموږ پکې الحمدلله ذره برابر شک نه راځي. غیب دي موږ ته خبر کړي الله یو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کړي، زموږ په ایمان دي. ولې موږ غاړه ایښودې د الله ته. اسلام څه ته وایي؟ الاستسلام لله، الله ته غاړه ایښوده. زموږ د ایمان دی چې دا ژبه ده اوس چې زما په دې خوله کې ده، دا هسې غوښه ده بس، بیا زما د خوله کې دننه دا جامه او دا ټول اډوکي دي، په دې کې وینه چلیږي. دا غوښه چې د اډوکو له راشي او د غاښونو له راشي، یا دا غوښه د غوښې سره ولګي، د مرۍ نه ورسره اواز راوځي، او دا ژبه چې زه کوم طرف ته تاوم هغه شان حروف راوځي. کوم رب چې په دې ژبه کې دا طاقت اچولی دی، هغه رب ولې د قیامت په ورځ په دې لاس کې طاقت نشي اچولی چې خبرې وکړي؟ اچولی شي. ته لاړ شه د قصابي دکان ته غوښه راواله، غوښې لی راواچوه، که له دې نه څه اواز راووتو بیا به ته ووایه. ځان مړ که یو 100 کاله دا غوښه دې غوښې لی رااچوه، دا غوښه دې غوښې لی رااچوه، دې نه دې سره وځي. خو چې کله الله په دې ژبه کې دا طاقت واچو، په دې مرۍ کې دا طاقت واچو، نو سبحان الله دا ژبه چې زه کوم طرف ته تاوم هغه شان ټکی راوځي. تا، طا، با، قاف، کاف، میم، لام، نون، هر طرف ته ژبه جدا جدا ځي. ذلك تقدیر العزیز العلیم. الله وایي دا اندازه د پوه او د زورور ذات ده. کوم رب چې را دومره ښایسته اندازه باندې د انسان پیدا کړی، دا رب ولې په دې لاس کې او په دې ورون کې او په دې سترګو کې دا طاقت نشي اچولی چې خبرې وکړي؟ یعنی جنت غیب دی که نه غیب نه دی؟ غیب دی. وی په جنت کې به دا الله وی او پیغمبر وی دا به یو دغه به یو د یوې ونې لاندې چې دی یو شهسوار 100 کاله تاویږي او د دې ونې سوری به ختم نه شي او دروازې به یې دیسي او نهرونه به یې دیسي او ولې به یې دی او دا. موږ که چېرته د څنګه تپوس کوو نو د ځان پوه کولو دپاره یې کولی شو چې ما به پوهه کړه چې دا به څنګه وي دا صفات او څومره به وي کله به وي چا دپاره به یې صحیح. خو موږ چېرته دا څنګه نه وایو چې زموږ شک راشي د الله په قدرت باندې، حاشا وکله والله ته موږ ساتي. کوم رب چې را دومره ښایسته دنیا پیدا کړې ده چې په دې کې کافر او مسلمان اوسېږي او زناور څاروی پکې اوسېږي، هغه رب به د خپلو خاصو بندګانو دپاره دغه جنت پیدا نه کړي او یا نشي پیدا کولی؟ چې دا دنیا چې وقتي طور ده او ختمېدونکې ده، او دنیا څه ده؟ نن شتي سبا نشتي. دا دنیا دومره ښایسته ده، ته لاړ شه بعضو علاقو ته لیونی به شي چې ورته وګوري چې دا کوم ځای ته زه راغلی یم. هغه رب د خپلو خاصو بندګانو دپاره په تحفه کې یو ښایسته جنت نشي تیارولی؟ ولې نشي؟ نو جهنم پای کې دا دي زموږ په ایمان دی.
کم رب چې دا اور پیدا کړی دی په دنیا کې موږ لیدلی دی وینو یې چې څه ناشنا زور الله په دې کې اچولی دا رب د دې اور د طاقت نشي ډېرولی ولې نشي ډېرولی هغه رب دی هغه پیدا کړی دی نو چې هغه پیدا کړی دی هغه طاقت ډېرولی زموږ په ایمان دی الحمدلله مړی په قبر کې کېنولی کېږي ضرب برابر الحمدلله الله دې دا ایمان زموږ سلامت ساتي د مرګه پورې دا زموږ شک نه راځي چې څنګه کم رب چې ماله په دې دنیا کې دا طاقت را کړی دی چې زه وده شم او دا خوب هم یو وړوکی مرګ دی او په څه نه پوهېږم او بیا زه راپاسم هغه رب دا مړی په قبر کې راپاسولی شي د سوال لپاره هغه رب دا مړی آخرت کې راپاسولی شي بیا د حساب کتاب دپاره څنګه قبر کې نه دا زموږ زړه ته نه راځي کم رب چې ته 9 میاشتې د مور په خېټه کې ساتلی هغه قبر کې هم ته ساتي او راپاسېدی او سوال د نم کې او هر څه کېږي نو الحمدلله دا خبرې د هغه چا غاړې سوچ ته نه راځي چا چې غاړه یې ښودي چا ته الله ته او همدکه خلک جنتیان دي الله وایي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله وی دا یهود و نصارا وی چې جنت ته به یا سیب یهودی او یا به نصرانی شي رب العالمین مخکې بیا خبره کړې ده چې ورته ووایه دلیل راوړئ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین په دې څه دلیل شتي چې جنت ته به صرف یهودی ځي یا به صرف نصرانی ځي بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن الله وی جنت ته به هغه څوک ځي چې مخې تابع کړی الله ته دا غاړه یهودي الله ته عیسی الله وی سره الله پیغمبر وي هم په ایمان دي نه د هغې نه مخکې کېږو نه ترې وروسته کېږو الله پیغمبر ته دا طریقه ښوولې ده فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن اے پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې ګوره ما خو غاړه یښودې ده الله ته زه خو چې الله څه وایي منم که هغه ښکاره دي او که هغه پناه دي زما په ایمان دي دا د مؤمن شان دی چې د په غیبو باندې ایمان دی څه چې الله ذکر کړي دي پوخاني او څه پیغمبر ذکر کړي دي پوخاني او راتلونکي حالات څه چې دي که مستقبل دی که ماضي دی زموږ په ایمان دي دا د مؤمن د ټولو نه اوچت خوی او صفت دی بلکې سبحان الله د ایمان څو ارکان دي 6 کم په الله باندې ایمان په ملائکو ایمان په رسولانو ایمان په کتابونو ایمان په آخرت ایمان په تقدیر ایمان او حدیث د جبریل تاسو ته به یادي موږ څو پورې بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او تپوس یې وکړو مل ایمان او دغه حدیث په صحیح مسلم کې شته صحیح بخاري کې هم دغه په شان شته اسی تاسو دې خبرې ته سوچ کړی 6 ارکان دي کنه ایمان د 6 د غیب سره تعلق ساتي څنګه الله باندې ایمان موږ لیدلی نه په کتابونو باندې ایمان په غیب ایمان څنګه په غیب ایمان دی چې دا د الله د طرف نه راغلی دي او په دې کتابونو کې د غیب خبرې بیان شوي دي که نه او زموږ په ایمان دي رسولانو باندې ایمان موږ لیدلي ټول چا سره ملاو شوي زموږ په ایمان دي آخرت لا راغلی نه دی زموږ په ایمان دي تقدیر موږ لیدلی په خپله زموږ په ایمان دي ملائک موږ لیدلي نه دي زموږ په ایمان دي نو سبحان الله د 6 ارکان د غیبو سره تعلق ساتي بیا بله مسله د دې سره دا یاده کړئ د غیبو د دې مسلې سره چې غیب په 2 قسمه یو هغه غیب چې صرف الله ته معلوم دی هیڅ چاته بل چاته دغه غیب نه دی ښوولی یو هغه غیب چې هغه د الله سره دی خو بعض بندګانو ته د هغې نه څه خبر ورکړی دی زه تاسو دا خبره ذکر کوم چې یو دی علم الغیب د غیب و علم یو دی په غیبو باندې خبر ورکول
یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د غیب څه بیان کړي دي د ځان نه بیان کړي نه الله پوه کړی په دې نو موږ ته یې بیان کړي آیا ټول غیب الله پیغمبر ته ښوري نه ټول غیب ورته هم نه دی ښوري نو یو هغه مطلق غیب دی چې هغه صرف چاته معلوم دی الله ته او بعض هغه بندگان د الله دي چې الله چاڼ کړي دي څه نه څه د غیبونه یې ورته ښوولي دي الله وی عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الله عالم په غیب دی او دا غیب الله چاته نه ښیي الا من ارتضى من رسول مگر کله چې الله په پیغمبرانو کې څوک چاڼ کي په انسانانو کې څوک چاڼ کي د پیغمبرۍ دپاره یا په ملایکو کې ها الله بعض غیب هغوی ته ښیي اوس پیغمبر ته د جنت پته وه د اول نه او د جهنم د قبر د حشر د قرآن ورته پته وه چا ورته وښو الله ورته وښو الله پیغمبر ته وایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان دا قرآن کې الله وایي ای پیغمبر وایي نه درته د قرآن پته وه نه درته د ایمان پته وه دا خو درته مونږ وښو نو دا یاده کوي دا مسله چې غیب ټول د چا سره دی هغه د الله سره دی او دا عقیده ساتل چې علم الغیب مخلوق سره هم دی دا کفري عقیده ده که څوک وایي چې پیغمبر چې موږ ته ویلي دي چې دا به داسې کېږي دا به داسې کېږي خو پیغمبر هم الله خبر کړی دی او الله قرآن کې وایي چې الا من ارتضى من رسول خو نور د پیغمبر سره داسې علم الغیب نشته څنګه چې د الله سره دی قرآن کې الله وی ګوره قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل کې دی اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته وګوته کېده ګوره لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض ځمکې او اسمانونو کې چې څوک کوم دي دې کې پیغمبران رانلو ملایک پکې رالو که نه پیریان انسانان ټول پکې رالو اولیاء الله بزرګان بېدینه ټول رالو دوی کې د هیڅ چا سره الله وی غیب و علم نشتی الا الله مگر د الله سره دی د الله فیصله ده پیغمبر ته الله بل ځای کې وایي اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته په سورة انعام کې دا شتي لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې ګوره ما سره خزانې د الله نشتي نه زه به غیب پوهېږم حیران یم زه دې خلکو ته لکه دا قبر پرست حضرات چې کوم دي د تصوف والا د چې وي پیغمبر سره د غیب و علم د پیغمبر سره خزانې د دنیا او د آخرت دي چې دوی د قرآن څنګه د قرآن ترجمې او تفسیرونه کوي ګورئ نو دا فایده یاده کوي لازم نه ده چې هر لوستونکی د قرآن په قرآن پوهېږي او لازم نه ده چې هر ملا د سره علم د قرآن او د حدیث من کې مشکل دا دی چې هر سورګیرې ته شاګل وایو هر د پټکي خاوند ته موږ ملا وایو هر د ګیرې خاوند ته موږ امیر صاحب او مفتي صاحب وایو چې جیب کې ورسره مسواک پروت وي موږ ورته ملا وایو چې پنسې د ګیټو نه بری موږ ورته مولوي صاحب وایو که دوه درې خبرې ښایسته وکړي د دین نصیحتونه وکړي موږ ورته ډایرکټ شیخ صاحب وایو موږ دا سرټیفیکیټونه ډېر ارزان کړي دي خو یو دوه خبرې ښایسته کوه یو ښایسته سپین رومیل پیدا که یا یو غټ پټکی پیدا که هغه واچوه ته ګوره چې را ټول لار کې چې څوک کوم اواز کې که مولوي صاحب یې راته نه وي بیا ماته ووایه عجیبه خبره ده او بیا دا وایي د عوام خپل منځ کې یو بل وی د ډاکټر په واسکټ اچولو باندې ګوره څوک ډاکټر کېږي نه چې ته غاړې ته د هغه شی ور اچولی د هغه هغو چې بیا د زړه هغه درزا چیک کوي او دا زه ډاکټر شو نو چې به دغه سپین واسکټ باندې ډاکټر کېږي نه نو څنګه صرف په پټکي باندې یو سړی مولا کېږي یا په ګیره باندې یو سړی مولا کېږي بلکې خلک هغه ځي ته ګوري حالاتو ته ګوري دې سړي ته ګوري هسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی اوس د سعودي عرب حکومت دا لازم کړي دي چې کوم سړی چې دکان کې ناست د خوراک څښاک د سامان چې خرڅوي ده به سپین واسکټ اچولی دا قانون داسې دی اوس که نه هغه نایي چې ویښته وړه کوي چاپ کېده به څه اچولی
سپین واسکټ خو هېڅ چا ورته ډاکټر صاحب ونه وایي څوک ورته ډاکټر صاحب وایي ولې ورته نه وایي نه دلیل پې څه دی دا ډاکټر نه دی لکه تاسو په دې نه یو پوه دغه جواب دی په چاپ کې ډاکټر څه کوي یا د خوراک څښاک په دکان کې ډاکټر څه کوي چې ناست دی ماحول ته ګوري حالاتو ته ګوري ته ماحول ته ګوره حالاتو ته ګوره د سړي د خبرو ته ګوره د ده شاته مخکې وګوره چې دی څنګه مولا دی صرف په پټکي باندې څوک نه مولا کي او بیا چې په فیسبوک باندې بیان ورکړي الله بیا خو شیخ الاسلام دی شیخ الاسلام ذهبي امام ذهبي د خپلې زمانې دی بیا ولې ځکه چې فیسبوک کې هغه دوه خبرې کړي او نن سبا خو دغه شعر والې مخې ته کېدی ان الحمد لله نحمده او خلک ورته لاندې وایي شیخ صاحب الله دې جنتونه درکړي هلکه لږ صبر وکړه بریک ووه یو مسلمان به چېرته ښایسته نصیحت نه کوي چاته عام مسلمان دا یو مسلمان دی د الله په دین باندې څه نه څه پوهه دی خپل وروڼو ته نصیحت وکړو ته څنګه ته ډایرکټ شیخ صاحب وایي او ته څنګه ته ډایرکټ ملا صاحب وایي څنګه ته مفتي صاحب وایي لږ صبر خو وکړه دلیل دی په دې باندې چې زموږ سره د دین قدر نشته که موږ سره قدر وې نو موږ په دې په اسانه باندې چا د مولاتوب سرټیفیکیټ نه وي ورکړی امام مالک رحمه الله وایي امام مالک پیژنې که هر مسلمان یې پیژنې غالبا د څلورو امامانو کې یو امام دی خاصیت یې دا دی چې دا امام دارالهجره دی دا د مدینې امام دی ده به په مسجد نبوي کې درسونه کول ستاسو ته دا پته شته چې د امام مالک په دور کې یعنې صحابه کرامو ته نږدې دور چې په دغه وخت کې څوک په مسجد نبوي کې درسونه کوي دی به هم څه علم لري که نه ځکه چې هلته عام فضا د علم ده که د جهالت ده د علم ده او په دې فضا کې یو سړی عالم دی خو دی به هم څه وکړي که نه هغه وی دا هغه وخته پورې مې درسونه نه شروع کول چې څو پورې د مدینې اویاو مشرانو علماو ماله اجازت نه راکړی چې اجازت یې راکړو چې او ته حقدار یې د دې ته لایق یې د دې نو بیا ما شروع کړ اویا علما د هغه دور د مدینې مشران اوس خو فیسبوک ځان ته کېده او ځان ته پکې اکثر په خپلو ولیکي فضیلة الشیخ دامت برکاتهم العالیه په خپله یې لیکلي او څه به وي نو دا غټې غټې خبرې او دا د علماو دا پېښې مزه نه کوي دا خبرې خوند نه کوي دغه به وي دا امام شافعي رحمه الله الله دې زموږ دې ټول امامان سره د الله زموږ ملاقات وکړي امام شافعي به وي دا ډېره ناشنا خبره یې کړې ده وی زما دا ارمان دی چې زه چې دا محنت کوم د دې دپاره کوم چې دا خلک د الله په دین پوه شي او دا خلک الله په دې خپل دین باندې پوه کړي او موږ ورته د سره یاد نه شو چې دا امام شافعي څوک و مقصد به وي څه دی خلک په دین پوه شي وایي که ما څوک ونه پېژني په دغې لا خوشحاله یم چې د سره د امام شافعي ذکر پکې نه وي هغه نه غوښته خو الله وله هغه مقام ورکړو که چې په زور ځان نه شیخ صاحب جوړوي په زور ځان نه مفتي صاحب جوړوي او د مولیانو هغه پېښې کوي او دا بیان کوي نو یو نصیحت موږ کې مشکل دا دی موږ د دین سره دومره ناشنا شوي یو دا درته یو فایدې ذکر کوم که د سرو زرو په اوبو مولي کله قیمت به ادا نه کوي موږ د دین سره دومره ناشنا شوي چې څوک د دین دوه خبرې وکړي نو موږ ورته مولا وایو ځکه چې عامه معاشره جاهله ده هغوی په دې خبرو نه پوهېږي که چېرته موږ د دین سره اشنا وې او یو چا ښایسته نصیحت کړی موږ وایو چې دا خو دیني نصیحت یې موږ ته وکړو دا خبرې خو معاشره کې عامې دي دې سره څوک ملا کېږي خو نه که زما دا خبره غلطه ده زه ستاسو کې یو کس سره پاسون دلته ودرومه چې راشي دې ملګرو ته دا ووایه صرف دا چې ای ملګرو دې بیان کې چې څه بیان شو په دې باندې عمل وکړئ څه ووایم که په تاسو کې یو کس دوی داسې به وکړي نور که داسې خولې به د باندې راماتې شي داسې رپرپی به په تاسو راشي ولې ځکه چې تاسو ناشنا شوي د دې دین سره هغه که اوس یې تاسو ته اواز وکړم چې راشه ریال په څو کې چلیږي نن سبا
که تا پې ما ته 15 منټه خبرې ونه کړې بیا ما ته ووایه ولې چې ته د هغې سره اشنا یې په مخه ستا دغه موضوع ده پیسې کته پیسې بره خېټه مزدوري ټیکهدار اور ټیم تنخواه کمه زیاته قانون نوی راوتو تجارت دپاره ته اوس عادت یې نو خبره مې ټوله دې پورې کوله چې علم د هغه چا نه واله چې هغه څه وي زه حیران یم دغه خلکو ته دا چې وایي د پیغمبر سره د علم خزانې دي او د دنیا او د آخرت خزانې دي خبره ما دغه کوله او د پیغمبر سره علم الغیب دی دوی دا قرآن څنګه وایي نو ما دغه خبره کوله او تاسو نه به یېره وه خو زه ورسره وم الحمدلله دې خبرې سره چې هر بیانونکی عالم نه دی اوس دیم بیان کوي دیم تفسیر کوي دا بریلیان تفسیر نه کوي ترجمه کوي که نه کوي دا قبر پرست چې کوم دي د تصوف والا حضرات نه کوي په دې آیت سره دوی څه کوي نه دي پوه ښه واضحه ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې ګوره ما سره خزانې د الله نشتي خزانې د الله سره دي تاسو نعتونه نه دي اورېدلي چې ای د خزانو مالکه پیغمبر ته وایي ای شین ګمبد والا چې ته هم نه دي اورېدلي په دې نعتونو ماتونو کې هم چې ته د خزانو ذکر اورېدلی که نه دی اورېدلی دا خو شرک دی خزانې د چا سره دي د الله سره دي ولا اعلم الغیب پیغمبر دې خلکو ته ووایي چې زه په غیبو نه پوهېږم عائشه رضی الله عنها وی زمونږ مال او بچی او مور پلار دی په هغې قرباني مور د مؤمنانو په صحیح مسلم کې حدیث دی وی من زعم وګوته کې دی د عائشه رضی الله عنها فتوا د زمانه ده چې څوک وایي چې دا وابیانو خبرې دي عائشه رضی الله عنها وی چې چا دا دعوه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورکوي د هغه څه بما یکونو فی غد چې سبا به څه کېږي فقد اعظم علی الله الفریه نو دې سړي په الله باندې لوی دروغ وتړل په الله باندې چې څوک څه ووایي چې سبا به څه کېږي زموږ په ملکونو کې خو پیر صاحب ته ټول راجمع شي چې څه به کېږي هلکه غیب د الله سره دی پیر صاحب ته څه پته د دې پیر صاحب نه دا تپوس وکړه وایي 2 منټه بعد به تا سره څه کېږي ده ته دا پته نشي ځکه هغه یو قصه خلک بیانې مشهوره وي یو پیر صاحب دا دعوه کوله چې موږ سره چې د غیب و علم دی او دا دی خلک یې داسې په دغه کې راوست چېرته یو مرید به پکې عقل استعمال کړي دا مریدان ګورې عقل نه خالي مریدان د عقل نه څه خالي نو ځکه خو دغه ځای کې پراته دي انسان ته سجدې لګي د عقل خاوند چېرته دا کار کوي چېرته یو پکې معمولي عقل استعمال کړی دی پیر صاحب له روټۍ کړې ده او چاولې ورته یې ښودي دي په هغې نه غوښه شتي نه چرګ شتي پیر صاحب ځان راټینګ کړی دی لږ ساعت عجزي اختیار کړې ده هغه بناوټي عجزي بیا دې مړه وی ظالم زویه شه راوباسه ته ساده وریجې دې موږ ته ښودي به دې موږ څه کوو نو هغه ورته وایي نن ما ته پته ولګېده چې ته دروغجن یې غوښه خو په وریجو کې دننه پرته ده تا ته په وریجو کې د غوښه نه ښکاري ته موږ له د سبا خبر راکړې ته سړي ته وایې چې ته جنتي ته جهنمي او ته دی او ته دی او ته به ښه کېږي او ته به بیمارېږي او تا ته دا پته نشته که دا لاس دې داسې وردننه کړی غوښه دننه پرته ده او ځکه شیخ الباني رحمه الله بس یو کس راغی مناظره ورسره کوله په دې باب کې صوفي و غالي صوفي غالي هغه حد نه چې تېروتلي وي تا سره مناظره کوم شیخ ورته مناظره په کومه موضوع کې کوي په علم الغیب کې چې غیب د اولیاء الله سره شتي او ته وایې چې نشتي نو شیخ رحمه الله ورته وی سیده مناظره به در سره کومه کنه هغه وی کله مناظره خو به کې خو کله نو هغه ورته وی بس ما وګټله ته وبیلله ګورته دا پته نشي چې مناظره به زه کله کوم غیب تا ته پته نشته او دعوت خلکو ته کې ټول دنیا دې راجمع کړې ده چې زه پوهېږم زه تا سره مناظره کوم ما وګټله شاګردانو الله اکبر وی حق واضح شو په یو ټکي باندې کله نو ته څنګه د غیبو دعوه کوې ته وایې کله یا کومه موضوع
یا کومه موضوع باندې به کوو نو تا ته دا پته نه چې کومه موضوع باندې به کوو دا خو علم الغیب تا سره نشته نو دا که چېرته موږ لږ د قرآن او حدیث باندې ځان پوه کړی که نه نو د دوی د تجارتونه به څه شي دا بند شي یو ملګري خبره کوله وی دغه پیرانو پسې لاړم او ځان مې د هغوی په شان کو هم سلفي موحد و وی ورسره کېناستم وی ما چې پیر صاحب آخره زمانه ده او د خلکو څه ناروا شروع کړي دي الله دې رحم وکړي خو د اسمان راونه ولیږي او د ځمکه ونه چودي وی هغه وی چې ولې وی ما چې دا ګستاخان چې لګیا دي وی چې اولیاء الله سره غیب نشتی او دا دوی څه نشي کولی او توبه الله توبه چې دا کوم طرف ته خلک روان دي وی ما ورته وایي چې که پیر صاحب په دې وجه موږ پوه نه شو چې دا اخر څه چل دی دا د خلکو روغ رمټې عقیدې اوس خرابېږي چې دا شیطان څنګه مسلط شو په دې خلکو باندې چې دا پاکې عقیدې وله خرابې کړې ته خو زه د هغه په شان کړم وی هغه ورته وایي چې نوري څوک نشته خو دا اهل حدیث وابیان د الله تباه و برباد کړي ټول کار دوی وران کړی دی وی ما هم د هغه د خوشحالولو لپاره چې شک راباندې ونه کړي ما به امین هم وایي چې الله دې تباه کړي چې پاکې عقیدې د خلکو خرابوي دا که چېرته موته قرآن او حدیث باندې معمولي سوچ وکړو خو د مولیانو اکثرو موږ د قرآن او حدیث نه بند کړي یو موږ ورته نه پرېږدي که قرآن له لاسه وړی حدیث خو یعنې زه درته په دعوې سره یم چې نږدې وخته پورې حدیث چا پېژندونو چې حدیث څه ته وایي قرآن بلا خلکو صرف په خوله داسې وایي چې قرآن یو کتاب دی اسماني زموږ په ایمان خو د حدیثونو خو به ذکر نه و چې حدیث څه ته وایي و چې ته دا قرآن او حدیث کولاو که په دې ځان پوه کې نو د دغه یارانو د تجارت به پاتې شي بل اوس ګوره ما ته چا قصه کوله ملګری رانه هېر شو کېدای شي درس کې هم ناست خو ذهن کې مې نه راځي چې څوک هغه دا قصه کولی وی یو پیر صاحب به زموږ علاقې ته راتلو او هغه پیر صاحب به د خلکو د کورونو ته دننه ننوتو او دا ډېرو علاقو کې دا قصې چلېدلې دي یعنې داسې د یو علاقې بدوالی موږ نه بیانو خاص چې دغه علاقه کې عامه دا طریقه وه چې پیر صاحب یو بزرګ دی دی کور ته دننه بوځه که دی د ښځو په مخ کې او که د هر چا په مخ کې دا یو پاک صفا سوتره سړی دی داسې وکه نه وه د دوی نه به ګوره چا ستر نه کوو نو دا پیر صاحب به موږ کره هم دننه راتو او زموږ نکاح به چې د کوم عزت کوو پلار او دا خلک به ته پرېوتو پاسېدو مالونه هر څه به زموږ نه واخېستو او دا ښځې به دغه هم په خدمت کې لګیا وي چای راوړه او دا راوړه او دغه راوړه او پیر صاحب ناست بیا دا ملګری الله په دې قصو پوه کړی دی چې دا خو ډکوسلي دي ټولې قرآن حدیث باندې پوه شوی وی پیر صاحب ډېره زمانه بعد راښکاره شو او زموږ د کور په طرف راغی خو چې لکه هغه رواج لا شتي او خلک هغه شه جاهلان دي وی پیر صاحب چې ما سره میلاو شو ما د بیټک دروازه کولاو کړه کې مې بیټک کې وی داسې یو ساعت تېر شو خو ساه ډوب شو د پیر صاحب هغه پاک سړی چې ورته دوی وایي هغه چې ښځو ته به غلط نظر نه ګوري هغه بغیر د ښځو د ساه څه شو ساه یې ډوب شو چې دا چې کوم ځای کې کېنولی یم دا خو زه د سړو په ځای کې کېنولی یم او دا خو زه زه تاو راتاو شو بس ونه شوه تې ونه شوه مریدان هم پاسېدو هغه هم پاسېدو څادرې راواغېستو وی زمانه بدله شوې ده خلک ګستاخان شوي دي لاړ ووتو زمانه بدله شوې ده خلق گستاخان شوي دي یعنی خلکو څه ګستاخي وکړه د ده اوس چا ګستاخي کړې ده د ده څه ګستاخي شوې ده خو څه وه دی څه ته وایي ګستاخي دننه لاړه ما ته زمونږ یو خپل قصه کوله مشر وفات شوی د الله دې وبخ هغه دا وایي چې زموږ په دې علاقه کې یو پیر و هغه به د خلکو د کورونو ته ننوتو او وایي زه وړوکی یم ما ته وایي د هر څه یاد دي نو چې کله به پیر صاحب د چا کر یعنې ډېر په دغه باندې ټیم به دې اخېستو چې تا کره دننه درشي دا کم جهالت کې موږ پراته وو
اوس هم دا جهالتونه شتي خو الحمدلله مخکې نه کم دي. نو چې کله به ټیم میلاو شو پیر صاحب به ورغی، دا به یو ناشنا کور لکه چې پیر صاحب ورغلی دی نو وایي چې دی به ورننوتو نو ډایرکټ به اواز وکړو ولګوئ زما دا نیکه وي. نو بیا به د سندرو کیسټ ور واچو او پیر صاحب به ورته پروت و، اتو کسانو به چاپي کول، سندرې به لګېدلې. وی هغه به دقې شیان وي چې ولګوئ زما د نیکه. ځکه چې تصوف کې سندرې څه دي؟ دا د روح غذا ده. ولې تاسو دوی دا ګډاګانې په جوماتونو کې نه دي لیدلي؟ ټنګ ټکور هم د دوی نه دي لیدلي؟ دې ټنګ ټکور ته دوی عبادت وایي. پیر صاحب به ته دې منظر ته وګوره، پیر صاحب پروت دی، د کور ښځې ځي راځي، چای راوړي، ډوډۍ راوړي، واته ځوانان لګیا دي، پیر صاحب چاپي کوي، نیکه ورته لګېدلی دی ډوډۍ به هم د داسې ډوډۍ هغه یې وخوړه، بیا جیب کې به ورته څه پیسې یې مږدي. یارې سبحان الله کم جهالتونه! دا ټول جهالتونه څه د لاسه وو؟ قرآن او حدیث نه موږ لرې پاتې شوي وو. که نه داسې حالات نه وو زه غلط یم؟ دا عقیدې نه وي، دا د خلکو قصې نه وي چې پیر صاحب د چا په پټي کې لاړې توکي نو دغه پټی بس پټی دی، بیا سمجه کې چې چا پکې لاړې توکري دي؟ پیر صاحب لاړې توکري. د شګه د مول دا خو پکې دا وړه خبره ده، دا وړه خبره ده. نو ما خبره دا کوله چې موږ چې څومره د دې قرآن او حدیث نه دې مولیانو ډېرو مولیانو لرې پاتې کړي ولې چې د دوی دا تجارت دا خراب نه شي. اوس الحمدلله خلک پوه شوي دي. عائشه رضی الله عنها باندې چې کله بهتان ولګېدو او واقع موږ څو پیرې بیان کړې، صحیح بخاري، صحیح مسلم او نورو کتابونو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار د څه کو؟ د وحي، چې الله ورته څه وایي، څه پته ورته وه، دلیل یې په څه باندې؟ پیغمبر سره غیب نشته. ابراهیم علیه السلام میلمنو دپاره سخی ورید کوری وړو، ورته پته و چې ملایک دي. هغوی ورته ووایي انا ارسلنا الی قوم لوط، موږ خو الله په لوط علیه السلام په قوم پسې رالیږلي. بیا دا ملایک چې په لوط علیه السلام پسې لاړو او هغه سخت خفه شو چې دا ښایسته هلکان رالو او دا ماته جاکه جوړه شوه، هغه ته پته وي دا ملایک دي؟ نه، دلیل یې په څه باندې؟ غیب د پیغمبرانو سره نشته، خو ملایکو ته ووایي انا رسل ربک، لوطه مه هېرېږه، موږ خو ستا د رب د طرف نه رالیږلی شوي. یعقوب علیه السلام سترګې سپینې شوې د غم نه، ورته پته و چې یوسف علیه السلام کوم ځای کې دی. که ورته پته وی چې یوسف علیه السلام د مصر په خزانو مشر شوی دی او دومره ګټ سړی ته جوړ شوی دی، هلته روغ رمټ دی، سترګې به یې سپینې شوې، بیا خو بسیتو که نه. سلیمان علیه السلام مولا چرګک ته غوسه دی، هغه ورته ووایي وجئتک من سبأ بنبأ یقین. سلیمان علیه السلام ته وایي تعدي مه کوه په سزا راکولو کې، ما دله د سبا ښار نه یقیني خبر راوړی دی. دا خبر هغه ته معلوم و چې ورته معلوم وی نو بیا مولا چرګک ولې وایي چې ما یقیني خبر راوړی دی. ملایکو چې کله دا وایي چې یا الله ته ولې ځمکه کې یو انسان پیدا کړی او موږ یو، الله آدم علیه السلام پیدا کو او بیا یې آدم علیه السلام ته دوی ته یې مخکې ووایي د دې شیزونو نومونه راته ووایي، ورته لوله څه ووایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا الله ته پاک، موږ سره خو صرف دومره علم دی څومره تا موږ له راکړی، د ملایکو سره علم الغیب نشته. پیریان خبرو چې سلیمان علیه السلام مړلی، سلیمان علیه السلام نه ساه وتې وه، امسا یې نیولې وه بله، کله هغوی خبر شو چې مړلی، چې کله را وګرځېدو. پیریانو سره علم الغیب نو علم الغیب دا د هیچ چا سره نشته، علم الغیب الله سره دی. ها
بیا الله په دې بندگانو کې بعض بندگان غوره کړي دي لکه پیغمبران یا ملائک، هغوی ته د دې غیبو څه نه څه خبر هغه ورکړی دی. خدای خو دا مطلب نه شو چې دی په غیبو باندې پوهه دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د قبر حالات بیان کړي دي که نه دي؟ څومره بیان کړي دي؟ څومره ورته الله ویلي دي؟ مخکې تللی نه. دا خو د غیبو خبرې دي. خوله چې راله او یا رسول الله خاوند په ځان باندې حرامه کړې ما او ته څه حل بیان کا، حل یې بیانو؟ ولې نه بیانو؟ الله سره وویلي. نو په غیبو کې به هغه د ځان نه څنګه خبرې وکړي؟ نو دا واضح شوه چې غیب دا خاصیت ته چا دی؟ دا خاصیت ته الله دی، بل چا سره غیب و علم دا نشتی. نو د مؤمنانو اوچت صفت هغه څه دی؟ اوچت خوی په غیب باندې ایمان، چې د غیب باندې ایمان او غیب د چا سره دی؟ د الله سره. دا یو آیت ووایو په دې باندې بیان ختم کو. غیب د الله سره دی او د الله سره څه ناشنا علم دی. الله وی سورة النحل کې عفوا سورة الانعام کې الله وی وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. او دا الله سره د غیب کنجیانی دي چې هغه صرف الله ته معلومې دي. علم د الله وورا ويعلم ما في البر والبحر، په وچه او په لمده کې چې څه دي د الله ته معلوم دي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، دنیا کې چې څومره ونې دي ګورې د الله دې علم ته. دنیا کې چې څومره ونې دي د دې ونو نه چې کمې پاڼې وریږي الله ته پته ده چې د کمې پاڼې نه د کمې ونې نه پاڼه ولیده او څومره ولیدي. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله وی که یو دانه په تیارو کې پرته د ځمکې په دې ویښ کې الله وی ما ته معلومه دي. که لمده ده او که وچه ده دا ټوله خبره الله وی په کتاب کې لیکلی شي. لکه په غنمو باندې یو مثال ورکو. یو دانه ځمکه کې تا خښه کړه فصل لپاره، اوس رب العالمین یعنی دې ته به صبر نه کوي چې دا به بیا رالویږي دا غنم او دا به بیا صفا کېږي او دا به بیا اوړه کېږي او دا به نه نه نه. تاسو ته پته شتي د دې ځمکې او د اسمان او د دې مخلوقاتو ټولو د پیدایش نه مخکې رب العالمین ته صرف دا پته نه وه چې دا پلانې به د هغه به داسې یو فصلي د غنمو، نه نه، دا یو دانه ده. د دانې نه بیا څومره دانې دي، بیا دا دانې چې اوړه شي نو دا چې اوړه شي نو خو ټول میده میده شي، ذره ذره شي. سبحان الله څه ناشنا علم دی. الله ته دا پته وه، پته ده نه، پته وه د مخکې نه، د مخکې نه د پته وه چې په دې اوړو کې څومره اوړه څومره ذرې دا به د چا خېټې ته ځي، دا الله ته پته وه. داسې د ناشنا علم خاوند دی. نو د هغه سره د غیبو چابیانې دي. د غیبو چابیانې چا سره دي؟ هغه د الله سره دي، بل چا سره نشته. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. په ننني بیان کې د مؤمنانو یو خوی ذکر شو، څه؟ په غیبو باندې ایمان. انشاءالله دا سلسله به ډېره مبارکه سلسله او قرآن او حدیث کې چې کوم خویونه د مؤمنانو ذکر شوي د هغه به بیانو. دې لپاره چې به ځان کې راوړو. الله دا خویونه به موږ کې پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ د دې ایمانونو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دې د دغه خوږ رب دیدن موږ ته په آخرت کې نصیب کړي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.